بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله. نن موږ تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې څه ډول کولی شو چې په اکبر ویب سایټ کې دندو ته اپلای وکړو. د دې لپاره موږ تاسو راځو خپل براوزر خلاصو او له دې وروسته ځان ته اکبر ویب سایټ خلاصو. دا د اکبر ویب سایټ لینک دی، زه به دا تاسو ته په ډسکرپشن کې هم پرېږدم. ګورې دا موږ سره د اکبر ویب سایټ ده. دا هغه ویب سایټ ده چې په دې کې دندې اعلانېږي او دا دندې مشخص ولایت دپاره نه وي، د هول افغانستان دپاره دندې اعلانېږي، مختلف ولایتونه وي. نو تاسې هماغه خپل تحصیلاتو ته په کتلو سره کولی شئ چې دغه ویب سایټ ته راشئ او خپل په هغه برخه کې چې تاسې تخصص لرئ او درس مو ویلی هماغه برخه پورې مربوط پوزیشنونه او بستونه ځان ته پیدا کړئ او ورته اپلای وکړئ. ګورئ دغه اکبر ویب سایټ ته چې کله موږ تاسې راځو، لومړی تاسې دلته لیفټ سایډ کې ګورئ موږ تاسې سره څه فلټر بټنې دي یا د فلټریشن دپاره موږ تاسې ته استفاده له دغه ځایه کولی شو. د ټایټل په واسطه باندې کولی شي چې یو جاب ځان ته سرچ کړي. فرض کړه اډماین افیسر، اډماین اسسټانټ، فاینانس افیسر، فاینانس اسسټانټ، اډماین فاینانس، ایچ آر اسسټانټ، لکه مختلف پوزیشنونه تاسې کولی شئ له دې ځایه سرچ کړئ او پیدا کړئ. دوم سرچ تاسې د ارګنایزیشن په ترو باندې کولی شئ چې ارګنایزیشن نوم ورته لیکي چې دغه ارګنایزیشن، دغه انجو کوم دنده یا وظیفه اعلان کړی او که نه ده اعلان کړی. دریمه خبره د سرچ څخه وروسته فلټرز دي. ګورئ دلته بای لوکیشن مختلف ولایتونه د افغانستان ټول ولایتونه 34 ولایتونه، هر ولایت کې چې وظیفه کول غواړي هماغه ولایت انتخاب که، نو هغه ولایت کې چې څومره دندې اعلان شوي اوس چې هغه ټول تاته دلته مکمل راوړي. ګورئ زه دلته پریکټیکل هم یو سرچ کوم. فرض که کابل کې موږ ته دندې وښیه. ګورئ دا اوس سرچ کوئ او په کابل کې چې څومره دندې اعلان شوي هغه ټول مکمل موږ ته لیست کوي او راوړي. ګورئ 112 دندې یا پوزیشنونه یوازې کابل ولایت کې اعلان شوي دي. ګورئ دا هغه ټول همغه پوزیشنونه دي چې دا یوازې کابل کې اعلان شوي دي. که وایي چې نه یاره زه غواړم چې فرض که خوست ولایت کې وظیفه ترسره کړم، نو خوست ولایت انتخاب کوي ورته، نو 10 وظیفې په خوست ولایت کې هم دا اوس اعلان کې دي، تاسې کولی شئ چې ورته اپلای وکړئ. نو د افغانستان 34 ولایتونه دي، نو تاسې کولی شئ چې هماغه هر ولایت کې ستاسې خوښه ولایت ورته انتخاب کړئ او بیا هماغه دندې ته اپلای وکړئ. بله خبره موږ سره بای کټګوري دی. ګورئ مختلف کټګوریانې دي موږ سره. اډمین، کلریکل ده، اګریکلچر ده، بینکینګ ده، ایجوکیشن ده، ایگزیکټیو ده، فیسیلیټیز ده، فاینانس ده، اکاونټینګ ده، جنرال ده. مختلف پوزیشنونه دي. کم آی ټي برخه ده، اکاونټینګ ده، کمیونیکیشن ده، کپاسیټي بیلډینګ ده، کوارډینیشن ده. هر یو بخش کې چې تاسې تخصص لرئ نو هماغه بخش کې کولی شئ چې تاسې سرچ وکړئ، فلټر کړئ او دنده ځان ته پیدا کړئ. ګورئ زه راځم بیرته وایم چې یاره کابل ولایت کې زه غواړم چې دنده ترسره کړم، صحیح ده؟ نو دلته کابل ورته انتخابوم او کابل ولایت مربوط دغه ټول پوزیشنونه چې په اعلان کې دي یا اعلان ته ایښودل شوي دي دی ما ته راوړ. کله چې پوزیشنونه موږ تاسې ګورو دلته نمبرنګ لیکل شوی 1 2 3 4 او ټایټل دی د هماغه وظیفې مربوط ټایټل ده. دغه سټار علامه چې تاسې ورسره ګورئ او زیړ سټار چې ده دا هغه دندې دي چې همدا نن اعلان شوي دي، او کوم یو سره چې سټار نه وي نو لکه دغه دندې دې سره سټار نشته، دا نن اعلان شوي نه دي، دا پروني او مخکیني دي. چې کوم یو سټار لري نو هغه په دې معنا چې همدا نن اعلان شوي دي، همدا نن اعلان ته ورکړل شوي وظیفې دي. بل موږ سره ارګنایزیشن نایم دی دلته. ګورئ فرض که کوک، ډرایور، ګارډز دغه وظیفه اعلان شوی ده او ارګنایزیشن دی افغانستان ایجوکیشنل اینډ هیلث ایډ ارګنایزیشن. دا یو مؤسسه اهدا چې ورته وایي. نو دا ارګنایزیشن نیم دی. لوکیشن یې چې دی هرات کابل کې ده او همدا ډول کلوز ډیټ دا ډېر مهم دی. کلوز ډیټ په دې معنا باندې چې دا تر 21 د شپږمې میاشتې 2025 کال، نن د جون 14 ده. ګورئ نن د جون 14 ده، تر 21 تاریخه پورې دا دې ته کولی شي خپل سی وي او اسنادونه ولېږي، تر هغې وروسته نشي کولی چې ورته اسناد ولېږي.
او چې کله هم تاسې فرض که فاینانس ان ګورنمنت افیرز منیجر باندې کلیک کوم دغه پوزیشن ته غواړم زه فرض که اپلای وکړم نو دلته اکټیویشن ډیټ 14 د جون لیکلی اناونس ډیټ 14 د جون دی او ایکسپایر ډیټ 14 د جون دی ګوري هر څه معلومات دلته هم لیکل شوی وي نو تاسې به د خپلې خوښې دنده او وظیفه پیدا کړئ او بیا به ورته اپلای وکړئ ګوري دا د اپلای کولو طریقه هم زه تاسو ته در زده کوم زه راځم بای کټګوري او د دې څخه وروسته زه غواړم فاینانس بخش کې یو پوزیشن ځان ته پیدا کړم او بیا هغې ته اپلای وکړم نو زه راځم دلته ورته فاینانس پیدا کوم ځان ته نو فاینانس بخش به موږ ځان ته دلته پیدا کړو ګورئ دا ما سره د فاینانس بخش دلته او دا به زه انټر کړم اوس دغه د فاینانس پورې مربوط 14 وظیفې اعلان ته ایښودل شوي دي نو موږ به دلته لاندې راشو مختلف ولایتونه دي کابل چون موږ ورته کابل انتخاب کړی یوازې د کابل موږ ته راوړل نو زه اوس غواړم چې دغه اډمین فاینانس افیسر ته پوزیشن ته اپلای وکړم نو دې باندې کلیک کوم ما ته ګوري دغه پوزیشن پورې مربوط ټول ډیټیلز دلته راکړل شوی دی چې دغه پوزیشن نوم اډمین فاینانس افیسر ده جاب لوکیشن کابل ده او دا نشنل ده دا انجوګانې هم په دوه ډول دي یو نشنل یو انټرنیشنلي نو دا نشنل ده کټګوري فاینانس اکاونټینګ ده امپلایمنټ ټایپ فول ټایم ده 2000 افغانۍ معاش ده لکه دغه معاش چې دی ګوري دا یو لوکل ارګنایزیشن ده ځکه معاش ورته لیکلی دی مشخص ولې داسې مختلفو ځایونو کې به داسې نه وي چې تاسو ته معاش لیکل شوی هغه لیکل شوی اکارډینګ ټو سیلري سکیل یعنی هر څوک هر انجور چې دی هر ارګنایزیشن ځان ته هغه سیلري سکیل لري د هغې مطابق به تا ته معاش درکوي ویکنسي نمبر یې دی نمبر اف جابز د 4 وظیفې اعلان سی ټي چې دی موږ سره کابل د ارګنایزیشن یې د ګلزیا انټرنیشنل ده ایکسپیرینس 3 نه تر 7 کالو پورې دا کاري تجربه غواړي کانټراکټ ډیوریشن پرمننت دی او میل جنډر میل دی او ایجوکیشن باید 14 نه تر 13 پاسه پورې یعنی تر ماستره پورې خلک جذب کولی شي چې خپل اسناد ورته ورولېږي او دا یې کلوز ډیټ ده په هر صورت زه راځم دې دپاره خپله سی وي لومړی جوړوم او بیا ورته خپل اسنادونه لیږم دغه ارګنایزیشن په اړه یو جنرال معلومات دلته لیکل شوی ده او له هغې څخه وروسته دغه جاب ډسکریپشن دی یعنی دغه پوزیشن چې اعلان شوی ده نو د جاب ډسکریپشن د ته به دا جاب ډسکریپشن ګوري هرې وظیفې ته چې اپلای کوې چې کوم کارونه دغلته لیکل شوي دي چې دغه کارونه ته ترسره کولی شي او که نه داسې نه ده چې ته دغه جاب ډیټیلز یا ډسکریپشن وګوري او بس په پټو سترګو اپلای کوه چې زه بس مقرر به شو داسې نه ده دغه کم مسایل چې دلته ذکر شوي دي تر دې پورته کار هم له تا څخه غواړي دا خو به در باندې ترسره کوي یعنې دا کارونه به تاسې دغه وړتیا او مهارتونه ولرئ باید او د دې تر څنګ که ګورې دلته لیکلی هم دی یعنې ادر ټاسک اساین د منیجمنټ که چیرې ارګنایزیشن منیجمنټ لازمه وګڼي ځینې نورې وظیفې هم درته سپاري هغه به هم ترسره کوي نو دا ډیر مهمه ده دا په دقیق ډول تاسې ولولئ او بیا خپل ځان سره مقایسه کړئ چې تاسې دغه کارونو د اجرا توان لرئ او که نه لرئ جاب ریکوایرمنټس دی ګورئ دغه جاب دپاره څه ریکوایرمنټس دی منیمم of 3 years of experience in the field of finance 3 کاله کاري تجربه فاینانس او اکاونټنټ کې ولري او ټول مکمل معلومات لیکلی او بله مسله دلته سبمیشن ګیډ لاین دی وایي چې دغه دندې ته اپلای کوئ په دغه اساس به اپلای کوئ خو کله هم چې تاسې هرې دندې ته اپلای کوئ نو هلته چې دی ویکنسي نمبر باید تاسې په خپل سی وي کې هم واچوئ او ایمیل کې هم ځکه دا غوښتل کېږي که چیرې دغه ویکنسي نمبر تاسې وانچوئ نو تاسې نه شارټ لیست کېږئ د سبمیشن ایمیل دی چې کله سی وي اسناد برابر که د ایمیل ته بیا ورولېږه یعنې په دې کې مهمه خبره دا ده چې تاسې راځئ پوزیشن ځان ته پیدا کوئ هغه پوزیشن په دقیق ډول باندې لولئ هغې مطابق خپل سی وي جوړوئ او بیا وروسته دغه ایمیل ته چې دی یو ایمیل لیږي او خپل همغه سی وي سره د کور لیټر ورته لیږئ ګورئ زه اوس راځم یو نوی ټیب خلاصوم او جیمیل اکاونټ خپل خلاصوم چې کله مې خپل جیمیل اکاونټ خلاص که نو اوس داسې کار کوم زه همدغه دندې ته اپلای کوم جیمیل خو ما خپل خلاص که ولې اوس خبره دا ده چې مخکې تر دې چې زه ایمیل ولیږم باید خپل سی وي او اسنادونه زه ورته برابر کړم نو زه راځم د سپیسي ته دلته خپل سی وي زه ورته
اټچ کوم خپل سی وي زه ورته لومړی جوړوم او بیا هغې نه وروسته ورسره اټچ کوم ګورې مې سی وي ته راځم دا زما سی وي ده او زه به اوس خپل سی وي دغه ارګنایزیشن ته برابر کړم کور لیټر ده ګورې کور لیټر دې ته ویل کېږي چې کله ته یو دندې ته اپلای کوې یو مختصر معلومات په کور لیټر کې وړاندې کوې دغه ارګنایزیشن ته او دا بیا د ایمیل باډي کې هم اچوې چې زه دغومره تحصیلات لرم او په دغه بخش کې چې دی تخصص لرم او دغه مهارتونه لرم او په دغه ځایونو کې مې کار کړی یا په دغه بخشونو کې مې کار کړی لکه یو اورویو ورته ورکوې چې زه دغسې یو سړی یم دغسې تحصیلاتو سره او دغه ډول کاري تجربې سره نو دا ډېر په منظم او دقیق او قوي شکل باندې ورته لیکئ او بعضې ځایونه چې تاسې مهارتونه دي هغه لکه بولډ کولی هم شي ګورې ما ټول بولډ کړي دي نو د دې لپاره زه راځم سی وي خپل جوړوم نو دلته دا سی وي زه چاته لیږم زه دغه سی وي چې لیږم راځم دلته د اکبر ویب سایټ ته او دا وظیفه چې اعلان شوې د ګلزیا انټرنیشنل په نامه دی دا له دې ځایه کنټرول سی کوم او بیا راځم ورډ پروګرام ته هم د خپل کور لیټر ساحه کې دلته دا زه پیسټ کوم چې کله مې پیسټ کړه زه به دا برش واخلم او دا به برش به پې کش کو چې دا دې ته ورته شي ګلزیا انټرنیشنل ته دا سی وي لیږم اپلیکیشن فار د پوزیشن آف څه شی دی نو دلته راځم بیرته خپل براوزر ته پوزیشن یې چې دی اډمین فاینانس افیسر ده نو دلته فاینانس افیسر خو تیار لیکل شوی دی فقط دومره کوم چې زه ورسره یو اډمین اضافه کوم صحیح ده اډمین فاینانس افیسر ده دا مو شو ویکنسي ریفرنس نمبر به پکې ضرور اچوئ دا پکې ډېر مهم ده ګورئ دلته بری شو د ویکنسي نمبر ده دا به ورته انتخاب کوم کنټرول سی به کوم او بیا به براوزر ورډ پروګرام ته راشم او دلته به دا ویکنسي نمبر هم څنګه کوم پیسټ کوم او چې کله مې پیسټ مې کې پاینټر به واخلم او دا به هم زه هغې ته ورته کړم 14 د جون د تاریخ صحیح ده دا مې ورته لیکلی ده ډیر سر میډم مې ورته لیکلی صحیح ده I am writing to express my strong interest in the finance officer position at دلته به د ارګنایزیشن نوم بیا اچوئ دا به بیا کنټرول سی کوم او له دې څخه وروسته به زه د ارګنایزیشن ساحه کې دا پیسټ کوم صحیح ده او له دې وروسته بیا راځم دا یو وار مرور کوم چې کوم ځای غلطي ونه لري او تر دې وروسته دغه ساحه کې بیا هم زه دغه د ارګنایزیشن نوم پیسټ کوم او دا ځان سره څنګه کوم سیف کوم دغه کور لیټر دی چې ما خپل تحصیلاتو ته لیدلی دا کور لیټر ما ځان ته جوړ کړی او په دې ما ډېره خواري هم کړې او داسې یو پروفیشنل کور لیټر ده چې دا ما ترتیب کړی دغه پوزیشن دپاره نو اوس دغه معلومات زما برابر شو لاندې راځم کور لیټر څخه وروسته دا زما سی وي ده نو سی وي خو مختلف فارمټونه لري مختلف شکلونه لري خو معمولا دندو ته چې تاسو سی وي لیږئ کور لیټر باید ولرئ او بیا سی وي ولرئ سی وي هم باید ستاسې پروفیشنل مختصر خو ډېر پرمفهومه باید واوسیږي چې ستاسې همغه ټول شخصیت باید په دې سی وي کې واضح شي چې ستاسې څومره تحصیلات دي او تاسې کوم بخش کې تخصص لرئ څومره کاري تجربه لرئ څومره مهارتونه لرئ هر څه باید په همدغه سی وي کې واضح شي نو دا زما سی وي د مخکینی دندې وظیفې چې ما ترسره کړي دي هغه هم په دغه سی وي کې شته هغه جاب ډسکرپشن مې ورته اچولی او ریفرنس مې هم ورته ورکړی ده زه اوس راځم دا ځان سره څنګه کوم سیف کوم پی ډي اف شکل سیف کوم تاسو معمولا چې دندو ته خپل اسناد لیږي پی ډي اف شکل باندې ولیږئ زه فایل ته راځم او د فایل څخه وروسته سیف اس ته راځم دا ډیسکټاپ کې ځان سره سیف کوم د نوم به ورته ورکړم چې اپلیکیشن فار د پوزیشن آف اډمین فاینانس افیسر صحیح ده او بیا راځم دلته دا اوس ورډ فایل دی زه دا پی ډي اف کا او سیف کوم اوس به دا موږ سره پی ډي اف شي او ډیسکټاپ مخکې به موږ سره څنګه شي سیف شي ګورئ دغه زما سی وي دغه دندې ته برابر شوه کور لیټر مې جوړ شو پی ډي اف ته مې واړو زه به نور دا کلوز کوم او دا به منیمایز کوم تاسې راشئ وګورئ دا زما سی وي ده صحیح ده دا زما سی وي شو پی ډي اف ته مې واړو هر څه
شي چې هغوی غوښتي وو د هغې مطابق مې خپل سی وي جوړ کړ. اوس راځم بیرته ایمیل ته او زه غواړم دا سی وي اوس دوی ته ولیږم. کمپوز ایمیل ته راځم او دا سی وي چا ته لیږي. زه ورته وایم دا سی وي راځم بیرته اکبر ویب سایټ ته او لاندې راځم دلته دوی سبمیشن ایمیل ماته تیار راکړی چې تاسې دغه ایمیل ته خپل اسنادونه ولیږئ. نو دا ما ورته انتخاب که. اوس راځم ورته وایم چې زما سی وي دغه خلکو ته لیږم. ښه له دې وروسته راځم ورډ پروګرام خلاصوم له همدې ځایه اپلیکیشن فار د پوزیشن آف فاینانس افیسر دا له دې ځایه کاپي کوم او راځم سبجیکټ کې ورته همدا اچوم. صحیح ده. اپلیکیشن فار د پوزیشن آف اډمین فاینانس افیسر یو سلش ورکوم او تر دې وروسته بیا هم راځم ورډ پروګرام ته او دا ویکنسي نمبر یې نه دی دا له دې ځایه کاپي کوم. چې دا مې د خپل سی وي څخه کاپي که نو بیا هم راځم دلته خپل براوزر خلاصوم او ویکنسي نمبر هم دلته اچوم. اوس راځم بیا ورډ پروګرام ته او له دې څخه وروسته د خپل کور لیټر مکمل اخلم او کنټرول سی کوم کنټرول سی او بیا خپل براوزر خلاصوم دا د ایمیل باډي کې اچوم. صحیح ده. ښه ګورئ دا زما ایمیل شو. دا ایمیل دغه خلکو ته لیږم دغه ارګنایزیشن ته لیږم. سبجیکټ دا د اپلیکیشن فار د پوزیشن آف اډمین فاینانس افیسر ویکنسي ریفرنس نمبر یې دومره او دغه زما ایمیل دی د ایمیل باډي د هغه ټیکس او انفارمیشن ما ورته لیکلی. ډیر سر میډم آی ایم رایټینګ ټو ایکسپریس مای strong interest in the finance position at Gulzia International with a solid educational foundation in law and business administration and over 7 years of experience in finance and administration. I am confident in my ability to contribute effectively to your team. لکه دغه زما کور لیټر دی په منظمه شکل باندې ما ورته لیکلی. اوس راځم اټچ ته او له اټچ څخه وروسته ډیسکټاپ ته راځم او ډیسکټاپ کې زه غواړم خپل سی وي اوس دې سره څنګه کم ضمیمه کم. ګورې ما خو هغه تیار پی ډي اف کړی او ګورې اپلیکیشن فار د پوزیشن آف اډمین فاینانس دا سی وي دی پی ډي اف دی دا ورسره اټچ کوم اوپن کوم. نو لږ ورته صبر کوم تر څو دغه زما کور لیټر سره د سی وي مکمل دې سره څنګه شي اټچ شي. ګورئ زما سی وي مکمل اټچ شو. اوس فقط زه سینډ وهم تر څو زموږ سی وي سینډ شي. ګورئ میسیج سینډ. نو دې خلکو ته ما ایمیل وکړه. زه راځم یو وار خپل سینډ ایمیل ته ایمیل چک کوم چې دوی ته ورغلی او که نه. ګورئ دوی ته زما ایمیل ورغلی اپلیکیشن فار د پوزیشن آف اډمین فاینانس افیسر ویکنسي ریفرنس نمبر یې دومره ده. صحیح ده. نو په دغه شکل چې تاسې دلته ګورئ زما ایمیل دوی ته ورغی. ډیر سر میډم دغه کاور لیټر دی او همدا ډول لاندې چې راشي دې باندې کلیک وکړئ نو دا ورسره اټچ شوی سی وي ده. دوی زما دغه اسنادونه سی وي کور لیټر مکمل ګوري او له هغې څخه وروسته که چېرته بیا هغه جاب ډسکریپشن سره یا د دوی کوم ریکوایرمنټس چې د هغې مطابق زما اسنادونه او په درست او صحیح شکل باندې دوی کنسیډریشن وکړه ویلې ده نو بیا موږ شارټ لیست کیږو. زه به دا بیرته کلوز کړم او خپل ایمیل به هم مکمل بند کړم. نو دغه دندې ته چې څنګه چې تاسې ولیدئ په دغه شکل باندې اپلای کیږي او د اپلای څخه وروسته بیا تاسو ته زنګ راځي که چېرته شارټ لیست شئ نو بیا ځئ امتحان ته امتحان ورکوئ. رایټینګ ټیسټ دی او معمولا رایټینګ ټیسټ کې چې پاس شئ کامیاب شئ نو هغې نه وروسته بیا تاسو څخه یو انټرویو هم اخیستل کیږي او بیا وروسته چې انټرویو کې هم پاس کړئ ریفرنس چک ده او له هغې څخه وروسته بیا تاسو سره قرارداد کیږي او تاسې په دنده ګمارل کیږئ. نو دا د اکبر ویب سایټ په ترو باندې یو دندې ته د اپلای کولو هغه بشپړه طریقه وه چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې درښود. یوه بله مسله چې ډېر مهمه ده کله چې تاسو یو دندې ته اپلای کوئ فرض که دغه دندې ته خو اوس ما اپلای وکړه نو دا به تاسې ټول مکمل سلیکټ کوئ تر دې ځایه پورې او دا به له دې ځایه څنګه کوئ ځان سره کاپي اخلئ او چې کاپي مو واخیسته دا به نور منیمایز کو خپل سی وي به هم بند کو ورډ پروګرام به خلاص کو او هغه به ټول ځان سره دلته پیسټ کو. ځکه یې پیسټ کوو که سبا موږ شارټ لیست شو موږ ته زنګ راشي چې ته دغه پوزیشن ته شارټ لیست شوی نو حداقل ما سره خو باید یو معلومات واوسیږي چې کله ما دې ته اپلای کړی او کوم پوزیشن اوس او همدا ډول کوم ریکوایرمنټس یو جاب ډسکریپشن یې چې تر څو امتحان ته آمادګي ونیسئ. نو